نو دام نشي کولای، او که چیرته الله یې شنډ کی نو مخلوق هیڅ کار نشي کولای. چې الله یې شنډ کی، الله اونه غواړي چې هغه ته اولاد ورکی، نو مخلوق بل کوم ځینه اولاد ورکی؟ نو الله درکړی زوی، الله جل تزمتو درکړی نعمت، دا په مخلوق باندې حسابه. څوک आवाज کوي وای دا پیر بابا ته تللی وم او په هغې ځای کې مې زنګو واچوله او په زنګو کې مې ګوډۍ جوړه کړه، ګوډۍ مې پکې واچوله ومې زنګوله، نو هغې نه وروسته دا زوی الله راکه. شیخ سعدي مې یو واقعه په ګلستان کې لیکلې ده، وای په دیار بکر کې یو چا کره میلمه وم، یوې ونې لاندې ناست وم، دعاګانې مې کولې، نو چې دا یو زوی الله راکړي نو بیا الله زوی راکړ. دا هم یوه غلطه عقیده ده چې څوک وایي د قبر په خوا کې دعا ښه قبلیږي، څوک وایي چې په داسې خاصو مواطنو او خاصو ځایونو کې دعاګانې ښې قبلیږي. دعا چې په هر ځای کې کوئ زما وروره، دعا چې په هر ځای کې کوئ زما خویندو ورونو، که په کور کې دننه کوئ، که په مسجد کې کوئ، که په لاره کوئ، که په موټر کې کوئ، که په بازار کې یاست او که په دکان کې، خو چې د زړه له کومې نه او د زړه له عمق نه تاسو الله ته آواز وکئ، الله ستاسو آواز اوري، الله ستاسو دعا قبلوي. دا نه ده چې یو ځای ته لاړې او په هغې ځای کې به د دعا ښه قبلیږي. البته یوه خبره په یاد وساتئ، بعضې ځایونو کې چې هغې ته شریعت اشاره کړې چې په هغې کې دعا ښه قبلیږي، هغه بیل موازي دي. مثلا فرض مانځه نه وروسته چې کله کېناستې دعا کوه، دعا وکړه، الله نه یې غواړه. همداراز دې سره سره کله چې د اذان او د اقامت ترمنځ په دې کې دعا قبلیږي. دې سره سره د عرفات په ورځ باندې په میدان دی کله چې د هڅې او هان لپاره د اعلاء کلمت الله لپاره د جهاد فی سبیل الله لپاره قطار جوړیږي، صف جوړیږي او په هغې کې خلک مجاهدین مسلمانان ولاړ دي. هغه خلک هلته ولاړ دي، نو په دغسې وخت کې دعا قبلیږي. همداراز چې کله د زړه نرم شو په داسې وخت کې دعا قبلیږي. لیکن دا نه ده چې قبر ته لاړم او د قبر په خوا کې به دعا ښه قبلیږي او الله به مې دعا قبلوي. نو زما ورونو دا غلطه خبره ده، غلطه عقیده ده، غلطه نظریه ده. الله نه غواړئ الله ته آواز کوئ، الله نه غواړئ زوی وغواړه الله به زوی درکوي، الله نه لور غواړئ لور به درکوي. الله جل تزمتو په لاس کې ټول قدرت دی. ګورئ جلیل القدر او اولو العزم نبی سیدنا ابراهیم علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام، هغه زوی نه لري، نو آواز یې ونه کړ چې یا نوح یو زوی راکا، بلکې څه وایي رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. یا الله ما ته یو صالح زوی را وبخې. نن زمان مسلمان څه آواز کوي یا الله ما ته زوی راکې، صالح ورسره نه وایي، نیک عمله ورسره نه وایي. نو چې هغه زوی الله ورکړ نو څه وخت وروسته یو څه زمان چې پې تیر شي، هغه تربیت هم سم ونه شي، د هغه تعلیم سم ونه شي، نو بیا هغه زوی د پلار لپاره، د مور لپاره، د کورنۍ لپاره درد سر وي، هغوی لپاره درد سر شي. نو زما ورونو دا مسله په یاد کې چې ابراهیم علیه السلام له الله نه دعا غواړي، ابراهیم علیه السلام الله ته آوازونه کوي، ابراهیم علیه السلام له رب الجلیل نه زوی غواړي. نو موږ او تاسو یې څنګه له بل مخلوق نه غواړو؟ هغه نبی، هغه اولو العزم پیغمبر چې د هغه په لاس کې زوی ورکول نه دي، نو له نبی نه راښکته دا نور څوک دي چې دا قبرونو والا دا به خلکو ته زوی ورکوي؟ زوی ورکول خو د الله کار دی. آیت کریمه مې ستاسو په مخ کې تلاوت کړه. زکریا علیه السلام شنډ دی، زکریا علیه السلام ملا کړوپه شوي سپین ږیری دی، خو چې کله یې بیبي مریمه علیه السلام ولیدله په محراب کې چې الله بې موسمه میوه ورکړې ده، کله چې ورغی ګوري چې مریم بیبي ناسته ده، الله جل تزمتو ورته بې موسمه میوه بدون له کوم سببه میوه رالیږلې ده، نو ورته وایي چې قال یا مریم انا لک هذا، ای مریم دا دې له کومه کړه؟ قالت هو من عند الله، وایي دا خو د الله له خوا نه ده، دا رب الجلیل له خوا نه ده. نو دلته په زړه کې خبره رااله چې مریم ته بې موسمه میوه ورکولی شي، ولې؟ نو ما لپاره به الله بې موسمه
او په داسې وخت کې چې زه بوډا یم ما ته زوی نشي راکولی. وزکریا اذ نادا ربه، یاد که زما بنده زکریا علیه السلام چې کله آواز وکړ خپل رب ته، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. او بل ځای کې راځي رب هب لي من لدنك ذريه طيبه، اے الله لخپل خوانه لخپل طرف نه ماته یو پاک زوی را وبخي، ماته پاک زوی را وبخي یا الله. نو الله هغه ته زوی ورک. انبیاء له الله نه غواړي، مخلوق له غیر الله نه غواړي. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا، ترسم نرسی به کعبه اعرابی. کین راه که تو میروی به ترکستان است. دا لاره چې کومه تا شروع کړې ده دا خو د ترکستان لاره ده. ته الله ته په دې لارې عربستان ته مکې ته په دې لارې نه رسېږي. نو زما ورونو څوک یې په دې ترتیب باندې غواړي؟ څوک چې مریض شي، بعضې خلک وایي پلاني قبر ته پلاني زیارت ته ورشه نو مرض به دې ښه شي. ابراهیم علیه السلام کله چې نمرود مخکې ورغی سجده یې ونه کړه. نمرود ورته وایي سجده دې ولې ونه کړه؟ وایي سجده سوا له رب نه، سوا له الله نه بل چاته جواز نه لري، زه بل چاته سر نه ټیټوم. نو هغه ورته وایي چې ستا رب څوک دی؟ په خلکو باندې تلبیس او ګډوډي راولي چې دا وګورئ بل ربم د منی رب خو زه یم العیاذ بالله. هغه ورته وایي چې الذي خلقني فهو يهدين، زما رب هغه ذات دی چې زه یې پیدا کړی یم او هدایت هم د هغه په لاس کې، هدایت هم الله کوي. والذي هو يطعمني ويسقين، او زما رب هغه ذات هغه رب دی چې کله وږی شم نو لږه رفع کوي، طعام هغه پیدا کړی، او کله چې تږی شم تنده مې الله رفع کوي. نو د تندې اسباب هم الله د تندې د لرې کولو اسباب هم الله پیدا کړي دي اوبه. او چې کله مریض شم واذا مرضت فهو يشفين، چې مریض شم نو شفام الله را کوي. نن چې سړی مریض شي نو د الله جل تثبته حقوق مخلوق ته ورکي، وایي چې مریض شم شفا الله را کوي. نن زمانه بندگان د الله امت رسول الله چې مریض شي څوک وایي شفا چا را کړه؟ شفا وایي پلانی بابا را کړه، پلانی زیارت ته لاړم تیږې مې په ځان ومخلې، پلانی زه ته ورغلم ټوټه مې په ځان ومخله، پلانی زیارت جنډه مې ومنله. نو په دې وجې باندې وایي ما ته شفا حاصله شوه او د الله جل تزمتو صفات مخلوق ته ورکړي. څوک یې د سرخوږي ذمہ دار جوړ کړی، څوک یې چې ګورې د دانو ذمہ دار دی، یعنی دانې هغه ښه کوي، سرخوږی هغه ښه کوي. میالي صاحب دی، میالي صاحب په جلال آباد په سمرخیلو کې زیارت و، نو هغه وایي د لیونو ذمہ دار دی چې لیونی شي نو هغه به دې جوړوي. او چې جنکۍ واده غواړي نو ډولکي بابا ته به ورځي، په جلال آباد کې هلته به ورځي او په هغې ځای کې به دوی خپل راز او نیاز ډولکي بابا سره کوي تر څو هغوی دې لپاره د نکاح او د دې ځوانانو لپاره د نکاح زمینه مساعده کړي. قندار کې زه اکثرا چې کله به قندار ته لاړم نو تیمور کاریز ته به تللم، هلته به میوند ولسوالۍ ته لاړم. نو میوند ولسوالۍ هغه شهدا، هغه کسان، هغه عظیم شخصیتونه او هغه عظیمې ښځې چې کومې هلته په هغې قبرونو کې دي نو د هغې د دعا لپاره به تلم. هلته به چې لاړم زوړ تاریخ به را په ذهن شو چې دا هغه خلک دي، دا هغه افراد دي، دا هغه اشخاص دي، دا هغه هستۍ وې چې په لور او په تبرګو او په لرګو سره او په خپلو اشعارو سره یې طاغوتي قدرتونه تباه کړي وو، برباد یې کړل او وطن یې آزاد که. نو هلته به ورغلم دعا به مې کوله، هغوی ته به مې دعا کوله چې یا الله ته دوی ته اوچتې درجې ورکې. بیا په تیمور کاریز کې هلته زما یو دوست و، نو هغه ته چې په لومړۍ ورځ باندې زه ورغلم نو ما ته وایي ته راځه چې ورشو دلته یو زیارت دی چې دې زیارت ته دې ورولمه. ما هلته راځه چې ځو. نو چې کله ورغلم نو زیارت سره ډېره بدبویي ده، ونه ده د زیارت په سر باندې، په دې کې د چرګانو سرونه او خپې ځوړندې دي. نو ما سپېمې ونیولې، مالې دا څه دي؟ وی ویلې چې د چا سر او خپې درد کوي نو چرګه به راولي، د دې لیوني بابا خپو ته به یې حلاله کړي، د ده په نامه به یې حلاله کړي، سر او خپې به یې دلته ځوړند کړي، چرګه به ویسي کور کې او هلته به یې وخوري، نو هغې نه وروسته یې سر ښه کېږي. حیران شوم چې یا الله دا په څه غم باندې دا مخلوق اوښتی دی، یا الله څومره شرکیات او خرافات دې شیطان لعین په دې امت کې راوستي دي.
او الته د مندر د هندوانو د مندر زنګ الته پاس ځوړن کړی دی نو چې کله ورشي هغه ته ټنګ ورکی او ټنګ نه وروسته بیا یو تیګه راواخلي هغه شناخته دی یا هغه تیګه چې کومه په قبر ده په هغې باندې وټکوي هغې نه وروسته بیا چرګ حلال کي او چرګ نه وروسته بیا اثر او خپې هلته ځوړن کي نو داسې شرکیات داسې خرافات داسې مزخرفات دا په دین کې نشته زما ورونو داسې شیانو نه ځان وساتئ نن خو تاسو ځان ته وایي چې موږ د علم او د پوهې خلک یو موږ خو د ساینس او ټکنالوژۍ په زمانه کې واقع یو نو دا خبره څنګه ستاسو ذهن مني چې الله دې مریض کي او ښه کوي د یو قبر هغه چې ستا په حال خبر نه دی هغه چې له تا نه تا معلومات ورته نشته دی او تا هغه ته آوازونه کوي د الله حق هغه ته ورکوي نو له دې وجې نه په هغه لومړي آیت کې چې کوم ما ستاسو په وړاندې تلاوت کړ الله جل تزمتو فرمایي هغې کې الله فرمایلی یا ایها الناس ای خلکو عبادت وکړئ خپل رب لره هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړي چې ستا په پیدا کولو کې هغه رب چاته محتاج نه و ستا په رزق او روزۍ کې چاته محتاج نه دی ستا په پرورش او تربیت کې الله چاته محتاج نه دی نو تا ته په صحت درکولو کې هم الله نشي کېدلی چې کمزوری او محتاج واقع شي حدیث قدسی کی راضی یا ابن آدم لا تخشى من ذی سلطان ما دام سلطانی باقیه اے آدم اولادا لهیڅ پادشاه نه مو ویریږه ترڅو چې زما پادشاهي او زما امر او سلطنت وي وسلطاني باق لا ينفد ابدا زما پادشاهي همیشه د ختمیږي نه ولا تخشى من ضيق الرزق د رزق له تنګۍ نه مو ویریږه رزق دې نه تنګېږي وخزائني ملآن زما خزانې ډکې دي وخزائني لا ينفد ابدا زما خزانې فنا کېږي نه یا ابن آدم اے د آدم اولاده انه لم انسى من عصاني زه نه هېروم هغه څوک چې شپه ورځ زما په نافرمانۍ کې لګیا دی زما نافرماني کوي زما عبادت نه کوي ما ته سر نه ټیټوي فکیف بمن اطاعنی نو زه به څنګه هېر کړم هغه سړی هغه بنده چې هغه شپه ورځ زما په عبادت کې لګیا دی وانا رب کریم وعلى كل شيء قدیر زه رب یم باعزت او په هر څه باندې قادر یم یا ابن آدم ای د آدم اولاده خلقت السماوات السبع والأراضين السبع واسمانا او وزمك بپیدا کړي فلم اعي بخلقهن د دې په پیدایش او د دې په پیدا کولو کې زستړی شوی نه یم ايعيني رغيف عيش اسوقه اليك آیا په دې بستړی شم چې زه تا ته روزي در کوم رزق در کوم نو زما ورونو الله نه بوختنه الله ته توجه الله ته دغه حقوق ورکول او الله ته همیشه आवाज کول کله چې راپورته کې یا الله مدد یا الله ته مدد وکي یا الله ته مې دا مشکل اسانه کې د مخلوق ته به څه आवाज کې سلزلي आवाज وکا جواب نه درکې یو ورځ ورشه د مخلوق دروازې ته دروازه ور وټکوه نو جواب بدر کی دویمه ورځ ورشه دروازه وټکاو جواب بدر کی دریمه ورځ ورشه دروازه وټکاو جواب بدر کی خو په څلورمه ورځ باندې وی دغه سړی له لاسه ز سپېمو ته راورسېدم دغه شخص له لاسه زه ډېر په عذاب شوم نه غواړم چې دا سړی نور ووینم الله جل تزمتو ته هر وخت آواز کوه هر غړی آواز کوه هر آن آواز کوه او د شپې ورځ او په هر حالت کې چې که پروتې که ناستې که ولاړې آواز وکړه یا الله الله وی لبیک یا عبدي ای زما بنده څه غواړې ما نه غواړه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کله چې ستانه زما په اړوند زما په باره کې زما بندگان پوښتنه کوي ته ورته وایې فإني قریب زه دوی ته نږدې یم علما وقدرتا دا نه چې له تا سره په هر ځای کې الله دی نه د الله قدرت له تا سره دی الله فوق العرش دی الله په هر ځای کې نه دی او په دې باندې به انشاءالله یو ورځ بحث کوو چې الله کوم ځای دی بعضی خلک وایي الله په هر ځای کې دی څوک وحدت الوجود عقیده لري غلطي نظریې او عقیدې دي چې په دې باندې امت ویشلی او تباه کړی دی نو په دې اساس باندې زما ورونو الله ته آواز کول الله وایي زه تاسو ته نږدې یم اجیب دعوة الداع اذا دعان زه قبلوم او اورم او استجابت او قبولیت کوم د دعا غوښتونکي کله چې دی ما ته آواز کوي زه د هغه دعا قبلوم یو بل حدیث کې راځي قدسي حدیث دی وایي چې ای د آدم اولاده که ستاسو انسانان ستاسو پیریان او ستاسو هر یو راجمع شي
ولو ان انسکم وجنکم انسانان ستاسو جنیات ستاسو په یو ځای کې راټول شي او مانه هر یو په خپل ژبه او په خپل هغه طرز باندې خپل غوښتنې وکي، زه د هر یو په غوښتنو باندې عالم یم او زه د هر یو خبره اورم او زه د هر یو په زړه باندې پوهیږم چې څه غواړي. نو زما ورونو داسې ذات سره تعلق ساتل دا کامیابی ده. د داسې ذات له کتاب سره تعلق ساتل دا د دنیا او آخرت کامیابی ده. الله جل تزمتو دې منګ او تاسو ټولو ته په دغه خبرو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله جل عظمته دې زمنګ او تاسو دنیا او آخرت د الله په عظیم کلام قرآن عظیم شان او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیسته او ګلالیو صحیح احادیث باندې خیسته او آراسته او منګ او تاسو دې وړ وګرځي چې په دې باندې عمل وکړو. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګران ورونو خويندو ما تر مخه هم ویلی وو اکثرا زه په ټلیفون باندې جواب نه وایم سوالونو ته. که څوک سوالات لري نو هغه کولی شي د ایمیل په ذریعه باندې ابو هارون ټکی صافي او @gmail.com په دې باندې کولی شي راولېږئ او ابو بکر بندستریک _SO yahoo.com کې کولی شي راولېږئ. دلته زمونږ څه بعضې ورونو بعضې سوالات را لیږلي دي او په هغې جمله کې یو سوال چې ډېر مهمه دی له جرمني نه یو ورور ایمیل را کړی دی او په هغې کې لیکلي دي چې ستاسو نظریه د حزب تحریر په اړوند څه ده. حزب تحریر چې نن په امریکایي او په استرالیایي او نورو غربي نړیو کې ډېر سخت فعال دي او علی الخصوص ځوانه طبقه ځان ته راکاږي. نو د لیکلي دي چې د دې په اړوند ستاسو نظریه او ستاسو عقیده او ستاسو خبره څه ده. ګرانو ورونو او خویندو دا یوه تفصیلي مسئله ده چې په دې باندې باید سړی یو صحبت او خبره وکړي، خو لیکن مختصر او په موجزو الفاظو کې به نن څه بعضې مسایل د دوی په اړوند ستاسو په وړاندې عرض کړم. هغه دا دي لومړۍ خبره د دوی تاسیس او مؤسس څوک. نو شیخ تقی الدین نبهانی کوم چې په کال 1908 کې پیدا شوی دی او په 1908 کې وفات کړی. په میلادي کال کې دی په فلسطین کې دنیا ته راغی. خپل ابتدایي هغه تعلیمات چې کوم دی په خپل کلي کې او هغې نه وروسته بیا لاړ الازهر ته او هلته تعلیمات کړي او په ابتدا کې د جماعت اخوان المسلمین حسن البنا شهید رحمت الله علیه او شهید اسلام سید قطب هغې سره ملاقاتونه کړي وو. بیا شیخ شهید سید قطب له ده سره ډېر مشاجرات کړي وو او ډېر مسایل څېړلي وو، خو البته د دې خلکو عقاید او نظریات چې کوم دي په هغې کې مشکلات ډېر زیات دي. له هغې جملې نه یو څو مسایل چې ما له بعضې کتابونو نه او هغه د دوی کتابونه دي له هغې نه راویستلي دي ستاسو په وړاندې عرض کومه. اوله دا ده چې وایي غیر مسلم یعنی چې نن مسلم وي هغه هم کولی شي چې عضو د پارلمان او د شورا د یو اسلامي مملکت وي. دا یې لومړۍ مسله ده. بله دا ده چې بربند صورت ته نظر کول، مثلا نر وي او که ښځه خو چې بربند وي لباس یې په تن نه وي نو که تا ور وکتلې فرق نه کوي. علی الخصوص وي په یوروپین کنټریز کې په اروپایي جوامعو کې او همداراز دې سره سره په دې نورو ملکونو کې چې دا مسله ډیره عادي ده. بله دا ده له ښځې نه ښځه ښکل کول، البته غیر محرم ښځه، خپله ښځه نه، اجنبي ښځه ښکل کول ولو که په غلط نظر او په غلطو خواهشاتو سره وي او دا هیڅ فرق نه کوي. دې سره سره ښځې لپاره جواز ورکړی هر رقم لباس چې اغوندي، مینې ژوپ اغوندي، سکیټ اغوندي، نور څه اغوندي دا هم اغوستلی شي او که چېرته د خاوند
خبرم نه مني او له کور نه بې اجازه ته وځي او اشتراکي ژوند هم کوي نو وایي چې لا باس بي. په دې کې هېڅ فرق نشته دی، هېڅ هغه نشته. بل وایي چې په اسلامي مملکت کې، په اسلامي ملک کې قائد او صدر اعظم رئیس جمهور کا کافر هم وي فرق نه کوي. او په ابتدا کې بیا دوی وایي چې من خلافت اسلامي راولو. نو خلافت اسلامي به څنګه راولي چې کله ته جواز ورکې غیر اسلامي شخصیت ته چې هغه ستا په ملک کې سربراه او رئیس جمهور او خلیفه دی وخت وي، نو څنګه امکان لري چې ته دوی ته اجازه ورکې؟ همداراز وایي چې کچیرته مسلمان کافر ته جزیه ورکوي نو په دې کې هیڅ ګناه او باک نشته، در حالی چې د کافر جزیه مسلمان ته دا په اسلام کې راغلی، اما د مسلمان جزیه کافر ته دا نشته. بدبختانه نن مسلمانان دا کار کوي. بل وایي چې کچیرته یو کافر امیر وي، سرلښکر وي او د هغه د حکم لاندې ته جنګیږي نو لا بأس به، په دې کې هیڅ فرق نشته. بل وایي کم سړی چې بره فضا ته وخته یا په تیاره کې سور شو له ځمکې نه اوچت لاړه نو مونځ ورته معاف دی، نور مونځ پې باندې نشته. همداراز بله خبره چې د دوی عقیده او نظریه ده هغه دا ده، وایي چې کم سړی کم شخص په قطبینو کې اوسېږي، مثلا ناروې کې یو 15 ولایتونه دي، ایالتونه دي چې شمال د ناروې هلته 4 میاشتې او 20 ورځونه رانیولې تر 1 میاشتې پورې نور نه ډوبېږي، ورځ ده پسې ورځ ده پسې ورځ، وایي نو په داسې ځای کې نه مونځ شته او نه روژه شته. انا لله و انا الیه راجعون. بل دا دی وایي چې کم شخص او کم سړي له خپلو محارمو سره نکاح وکړه، مثلا یو سړی را ولاړ شو له خپلې خور سره نکاح وکړه، یو سړی را پورته شو له خپلې ترور سره نکاح وکړه، یا د هغې خلکو سره کم چې شریعت د هغو نکاح حرامه ګرځولې ده، په شریعت کې هغو سره نکاح نه کېږي او دو سره نکاح وکړله نو وایي چې فقط 10 کاله به قید کې او هغه به نیم حسابېږي، څه به ورته ور معاف کړي او پرېږدي. در حالی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې سړي د قتل په باره کې ویلي و چې کوم له خپلو محارمو سره نکاح کوي، لکه یو سړي له خپلې مور سره په هغې زمان کې نکاح کړې وه نو هغه یې قتل که صحابو ته ویلي ورشئ او دا په قتل ورسوئ. نورې هم ډېرې مزخرفې او غلطې عقیدې لري. زما توصیه زما ځوانو ورونو ته، مسلمان ورونو ته دا ده، او خصوصا والدینو ته چې خپل اولاد متوجه کوي دا په شاتو کې زهر ورکول دي. حزب التحریر دا یو اشتراکي حزب دی، دا یو سیاسي حزب دی چې دا ځوان امت، ځوان نسل، مسلمان نسل غلطو عقاید او نظریو ته په داسې نوم باندې چې اسلامي خلافت، اسلامي نظام او داسې مسایل راولو، نو له دوی نه خپل بچي وژغورئ او ځوان نسل له دوی نه ځان باید وساتي. او په دې اواخرو کې به تاسو اورېدلي چې په ډنمارک کې دا اعلان وکړه حزب التحریر چې د ډنمارک کوم عساکر چې په اسلامي ملکونو کې دي او هلته څه کارونه کوي او له خلکو سره جنګیږي یا نه جنګیږي، د دې موږ تایید کوو او دا د تایید وړ دي، تر حاله چې دا خبره د دوی ډیره غلطه ده. په هر صورت باندې زموږ د برنامې وخت مخ په خلاصېدو دی ګرانو ورونو او خویندو، دا د 1 ساعت پوره کېږي، 2 دقیقې پاتې دي. هیلهمند یم چې برنامه ستاسو توجه وړ ګرځېدلې وي. البته خویندو ورونو ته په اخره کې دا یوه خبره کول غواړم، هغه دا ده چې زه له چا نه دا نه غواړم چې ما سره کومک وکړي، ما ته پیسې راکړي یا برنامه سپانسر کوي، ځکه ما 2 ساعته برنامه اخیستې ده په ټلویزیون کې او دا 2 ساعته برنامه زه مخته وړم، انشاءالله له خپل شخصي مصارفو نه دا مخته وړلی شم. خو که خویندې او ورونه او مسلمانان دوستان دوی غواړي چې مزید برنامه مخکې لاړه شي یا په دري ژبه باندې هم صحبت وي، په پښتو باندې هم وي، نو دې لپاره کافي وخت ته ضرورت دی او کافي وخت من پیسو ته ضرورت لري، اقتصاد ته ضرورت لري. نو هغه د هر چا خپل کار دی، زه نه چاته وایم او نه له چا نه دا غوښتنه کومه
دې لپاره ما خپل اکاونټ نمبر هم په ویب سټ باندې دلته په ټي وي باندې او په هغه باندې نه دی ایښی او خویندې ورونه که چېرته غواړي چې برنامه سپانسر کړي نو له سیمین خور سره یا له مسؤلینو سره دې رابطه وکړي او ما ته دې هم یو احوال وکړي تر څو زه خبر یم. الله مو خوشحاله لره او ستاسو د بریالیتوب په هیله او تر بیا لیدو پورې چې بیا به برنامې ته حاضرېږو تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. که د چا شپه وي شپه مو په خیر او که د چا ورځ وي ورځ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.